بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته سلامونه او احترامات. زه نن دویم لیسن سره تاسو ته حاضر یم، خو لږ به دهرایي وکړو چې پرون موږ څه ویلي وو. یو ملګري پکې دا خبره کړې وه چې توري واضح نه دي، سم نه راځي، ویزیبل نه دي. نو زه نن کوشش وکړم کوم ما په چارټ جوړ دي نو دا ګورم چې زه یو ځل بیا د الفبا تاسو ته وښایم چې دغه ټوله څلور څلوېښت توري دي، پښتو توري حروفي تهجي. دا الف با به زه ځکه وایم چې دا ډېر طالب علمان چې دي سټوډنټس لکه د وړو کلاسونو والا یا چا په قاعده کاری نه ویلي وي سپاره، او یا مطلب په انګلیش میډیم کې سبق ویلي وي نو هغو دپاره لږ مشکلات وي. نو ځکه زه دا مونږ الفبا ورته وایو نو الف با داسې زه ځکه پروناونس کوم. نو مونږ بیا راځو الف با پا تا ټا سا جیم سیم زیم چیم ها خا دال دال زال را ړا زا ژا گا سین شین خین صاد ضاد طوا ظوا عین غین فا کاف کاف گاف لام میم نون واو ها همزه یا 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 یا. په دې کې دلته ما په دې ګا باندې بره دوه کشونه کړي دي. د دې مطلب به دا وي چې که بره پښتونخوا کې یا په جنوبي کې څوک ګاب لیکي نو هغه یې په داسې لیکي. او بل یو دغه یا ده چې موږ مجهوله یا ورته وایو، نو دلته په خیبر پښتونخوا کې خلک داسې لیکي او بره پښتونخوا او په جنوبي کې اکثر داسې لیکي. بهرحال دې ته به ډېر زیات فکر نه کوئ، دا دومره مسله نه ده. اوس راځو زه بیا تاسو ته وایم چې دا ټولو څلور څلوېښت توري دي. په دې NTS ګیټ سبجیکټ کې او دې نه علاوه هغه کسان کوم چې د کمیشن امتحانونه ورکوي اکثر د هغوی پرچه یې نه. زما په خیاله چې ټیک ته دغه کوم لیسن دی، دغه کوم سبق دی، دا د وړو دپاره هم کیدای شي کوم چې بیګنرز دي. خو که بیا کوم کسان مطلب په کمیشن ایگزامز کې یا په NTS ګیټ سبجیکټ کې زما خپله تجربه شوې ده، نو تقریبا دې کې 15 سوالونه داسې دي چې هغه په ګیټ سبجیکټ کې راځي. لکه د پښتو ټول توري څو دي، نو موږ به ورته لیکو څلور څلوېښت. او بیا په پښتو تورو کې د عربۍ توري څو دي، نو دلته دا موږ ته ښکاري دا 28. دا دوه سوالونه شو. دریم دی په پښتو حروف تهجي کې یا الفبا کې د پښتو څو خپل توري دي، نه هغه څلور. دا دریم سوال شو. بل ته ګورئ د پارسي پکې څو دي، څلور. او د هندۍ پکې څو دي، درې. اوس که تاسو ته مطلب څه مشکل وي، نو یو بل وضاحت هم ما کړی دی، او هغه دا دی چې د عربۍ توري کوم دي که نه، هغه ما په دې بلو یعنی په اودي کلر کې لیکلي دي. نو دا چې کوم دي که نه، دا د عربۍ دي، نو دا 28 دي. دا رنګ بلو رنګ دا د عربۍ شو. دغه شان د پښتو چې کوم څلور توري دي، نو هغه ما په ګلابي یا په پیازي رنګ لیکلي دي، نو هغه سیم جیم گا خین. یا دا مطلب دې ته موږ داسې هم وایو چې څا ځا ګي او خین. یا مطلب او داسې د فارسۍ والا چې کوم په شین رنګ دي، نو چا ژا گا او دا پا. او داسې د هندۍ په تور رنګ دي. نو که تاسو وګورئ نو دې کې هغه کسان کوم چې بیګنرز دي د هغوی دپاره ما دا بیا وضاحت وکړو. او دغه شان کوم هغه کسان زموږ ملګري سکالرز دي، د PhD سکالرز دي، یا داسې کسان شته دي چې هغه کمیشن ایگزام ورکوي، نو هغوی دپاره په دې کې 15 MCQs دي. یو ځل بیا د پښتو ټول توري څلور څلوېښت، د عربۍ پکې 28، د پښتو پکې څلور، فارسي پکې څلور، او د هندۍ پکې 3. جی کتونکو، هغه توري د کومو له وجې نه چې پښتو هر چا ته ډېره زیاته ګرانه ده، هغه کسانو ته چې څوک مطلب پښتو زده کول غواړي، نه هغه توري هغو کې دا 1 2 3 4 5 6
دا پکې ډېر ښکاره دي چې د دې وجې نه اکثر کسانو ته پښتو ژبه لکه د هغې زده کول ګران شي. نو هغه کې دغه اول ځا یا جیم دی، دې ته موږ جیم وایو. د دې اصل کې دا د اوازونو خبره ده، صوتیات فنالوجي ته چې کوم ته چې ویلی شي. نو دا زیم ورځ، دا اصل کې ورځ نه ده، زی دا زا نه ده، زی نه ده، بلکې دا ورځ ځ دا که تاسو وګورئ د ژبو چې کوم ډیویژن شوی دی نو هغې کې یو سافټ لینګویج وي او یو هارډ لینګویج وي. نو سافټ لینګویج هغه وي چې هغه په دې خوله کې بهر طرف ته ویلی شي. دا ژبه چې کله موږ مطلب کوم لفظونه ووایو نو هغه خپل حرکت کوي، یا تالو سره بره ټچ کېږي، جنګېږي لږ سره، او یا مطلب مخې ته د غاښونو سره لګي. نو دې ته تاسو وګورئ دا لفظونه ورځ، نو دا زموږ دا ژبه نه ده، داسې د غاښونو طرف ته ځي. ورځ، څیم، څنګه، څنګه نه، دا لفظونه چې دي دا توري. د دې که تاسو فکر کړی نه د جنوبي طرف ته د دې تورو ادایګي ډېره زیاته ده. خاص کر زما چې کوم تحقیق دی یا موږ پښتو اکیډمۍ کې چې کوم ریسرچ کړی دی نو هغې کې عالمانو پوهانو هم دا خبره کړې ده چې تقریبا د جنوبي اضلاع چې دي په دې کې د تورو کومه ادایګي ده هغه زیاته ده. لکه توري په فنالوجي کې په اوازونو کې هغې طرف ته اوازونه ډېر دي، او بیا کوم د شمالي علاقه جات دي زمونږ لکه سوات، مردان، صحابۍ او داسې چرسده دي، پېښور په دې علاقه دغه اوازونه لږ کم دي. بیا هم چراډ طرف ته او دی خیبر، ضلع خیبر طرف ته دا اوازونه شته دي. نو ورځ، څنګه او داسې ژبه، دا درې اوازونه چې دي دا ډېر ښکاره دي. دا ژبه نه بلکې ژبه، ژ داسې دي. که څوک کوشش وکړي نو هغه زموږ ډېر ملګري دي هغوی کوشش کړی دی، هغه اوس یې زده کړي دي دا لفظونه بلکل ویلی شي. لکه ورځ، څنګه، ژبه. دا درې لفظونه نه توري، دا په دې لږ کوشش وکړئ. ځ، څ او ژ. نو دې نه علاوه دا موږ سره ګې یا ګا دی. نو دې ته تاسو وګورئ دا موږ خوږ، دا ګا چې ده په دې کې هم په جنوبي او شمالي علاقو کې او داسې په بر پښتونخوا کې دې کې فرق شته. جنوبي طرف ته خلک دي بیا هغه خوږ وایي، خوږ. نو زمونږ طرف ته خوږ وایي. نو دا هغه ګا ده چې هغې طرف ته بدلیږي او دې طرف ته داسې ویلی شي. او داسې دا خین دی. خین مونږ دلته وایي خی، او د جنوبي اضلاع والا خلک وایي چې شی، داسې پښه، پښه. نو او دا خو نور خو تاسو ته بل ورځ ما وضاحت کړی و چې د دې پښتو کې ځکه ضرورت دی چې که مونږ کونړ لیکو نو مونږ به کاف، واو، نون، ډا لیکو، او که چېرې مونږ صرف کونډ لیکو نو بیا د دې ځکه ضرورت دی چې دا کونډ بیا مونږ داسې لیکو. نه کونړ نه دا بیا لږ مختلف شي. نو جی کتونکو پنځه ګانې مونږ دا هڅه کوو چې په یوه جمله کې مونږ څنګه پنځه ګانې واضح کو، لکه د هغوی وضاحت وشي. دا د فونالوجي خبره ده، د صوتیاتو. نو ګرامیټیکلي هم مونږ لږ ډېر کوشش کړی دی. خو بهرحال تاسو به هم وګورئ چې د دې پنځو ګانو خپل کوم صوتیاتي اوازونه دي چې هغه څنګه بدلون کوي. او دلته به اوس دې جملې کې تاسو وګورئ، دا ما یوه هڅه کړې ده، تاسو وګورئ. سړی جنې ته وایي چې سړي له سړې اوبه راوړئ. دلته ټیک ته ما راوړئ لیکلی دی، صیغې کې فرق راځي، خو به هر حال
د امر دپاره ما دا یې راوړې ده. نو تاسو وګورئ یو ځل بیا سړی جنۍ ته وایي چې سړي له سړې اوبه راوړئ. دا سړی سړي سړې اوبه سړی سړي سړې دا ځکه دا درې واړه ما راوړي دي چې دې سره د اوازونو وضاحت ډېر صحیح کېږي. نو بیا موږ ته دا پته لګي کوم چې د ژبې والا کس وي نو هغه لکه اکثر دا خبره کوي چې تاسو دومره یګانې ولې راوړي دي. نو تاسو دلته کتلی شئ چې سړی سړي سړې مطلب سړې اوبه. نو دې کې اوس وګورئ دا ما دلته لیکلي دي معروف آیې دلته پکې راغلي ده یو د دې ځای کې د یو دا معروف آیې کومه چې زور سره ویلی شي سړي. مخصوص آیې ساړې دا پسته یې لګه پسته سړې اوبه او داسې سړی مجهوله یې کومه چې دا ده دا وي. دې کې به ځان نه کنفیوز کوئ دا د دې املا مسله دومره نشته. بهرحال تاسو وګورئ. نو سړی جنۍ ته وایي چې سړي له سړې اوبه راوړئ او دا د امر یې ده. د اخري چې کومه ده دا د امر یې ده. نو ما دا یو کوشش کړی دی چې دې جملې سره زه خپل کتونکو ته کوم چې د پښتو زده کولو شوق لري او د املا ټیکولو شوق لري نو هغوی به انشاءالله دغه 5 یګانې چې کومې دي نو معروفه یې دا هم پکې واضح شوه، مخصوصه یې دا هم پکې واضح شوه، مجهوله یې هم پکې واضح شوه، د تانیث فعل هم پکې لکه جینۍ دا هم پکې واضح شوه او د امر یې هم پکې واضح شوه راوړئ. نو دا یوه دوه درې څلور 5 دا ټولې یګانې په دې کې واضح شوې. نه که دا جمله چا زده کړه زما څومره خیال دی نو هغه ته به بیا د یګانو هېڅ مسله نه وي.